ټولو مینوالو ته ټولو افغانانو ته دغه پیغام چې نړیوال جام دی، ستاسو دعا ستاسو سپورټ زموږ دپاره ډېر زیات مهم دی. حتمن به موږ باندې ښې ورځې هم راځي، بدې ورځې به هم راځي، خو ستاسو سپورټ په یو یوازینی عمل چې موږ راویښ کړي، موږ له انرژي راکړه. نو موږ به کوشش همدا یې، ټولو لوبغاړو ټولو لوبډلې به همدا کوشش وي چې ښې لوبې وکړو، افغانستان ته خوشحالي راوړو، افغانستان نوم په نړۍ کې ښه یاد شي، افغانستان بیرغ په نړۍ کې ورپېږي. نو زموږ ټولو لوبغاړو همدا هدف کوشش دی. ستاسو صرف دعا پکار ده، ستاسو مینه، ستاسو سپورټ انشاءالله په دې نړیوال جام کې به ډېر غټ رول ادا کوي. نو زه په دې ډاډه یم چې ستاسو سپورټ همیش موږ سره دی، او په سوشل میډیا کې څومره هم موږ ته میسجونه راځي، کمنټونه راځي، واقعا دوی سپورټ ډېر زیات دی، او د دوی دغسې سپورټ موږ له ډېر زیات انرژي راکوي په لوبغالي کې. نو په دې هیله چې موږ ښه وځلیږو او وطن ته خوشحالي راوړو.